أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. سورة آل عمران والنمد سورة الأمان والنمد سورة الطيبة پاک سورت دے. سلورم نمی دے سورت الزہرا چدینم کی بید دے سورت سرا سورت البقرہ شریک دا زہراوین دونوں طویلے کی گی. سورت البقرہ و سورت آل عمران تا دا چمک سورتو نوی سورت الزہراوین بید ارنمی جدا جدا تسمیہ دا. دی صورت کی دلوی واقعات بیانی گی. یو واقعا د نجران د نسواراو د نجران د نسوارا راغلی او د نبی صلی الله علیه وسلم سره مناظره کوله. شپېته کسانو داغي چې کوم شبهات او غټول ولا نبی صلی الله علیه وسلم جواب کړ. اخري سره مباهله چیلنج ورکړ. دغه نسوارا استو تختیدا. دویمه غټه واقعه چې دې صورت کې ذکر کیږي واقعه د احد ده، د احد د غزا چې نبی صلی الله علیه وسلم د مشرکانو سره جنگ وکړ. په دې کې د نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو شکست وخوړو صحابه او اویا صحابه شهیدان شو. صحابو ته په دې باندې ډېر درد ورسېدا چې دا سوجو اویا کسان زمونږ نه لاړ. د هغې دپاره الله علتونه ذکر کوي چې تاسو ته دا شکست ورسېده، دا مسله وه او دا کارونه د پکې و آینده کې داسې مه کوئ او الله معاف کړي. رب د دې صورت مخکې صورت سره دا دی. سورۃ البقرہ کی اللہ رد کو په یهودو باندې. دې سورۃ کې الله رد کوي په نسواراو. د مخ کی سورۃونه سورۃ کې اعتراضات د یهودو، هغه اعتراضات چې د نبی صلی الله علیه وسلم پر رسالت دی یهودو کول. دلته د نسواراو اعتراضات ذکر کوي. هغه اعتراضات چې نسواراو کلی دی د نبی صلی الله علیه وسلم پر رسالت داغه جوابات کوي. دریم الته توحید او رسالت او بعد الموت بیان شو. په یو طریقه باندې دی صورت کې دغه توحید او رسالت او بعد الموت ذکر کوي په بل طریقه. خلاصه د صورت دا داولی سی اول باب لسم نمبر آیت پورے دے. اول کی دے کہ اعجاز د قرآن ذکر کئی او بے دعوی ذکر کئی او داغی دا پر دلائل لوڑی. تو دلائل وحید او سا عقلی دی او سا نقلی. بے تقسیم د قرآن بہو کی دو اقسام متا چگر قرآن پا دو قسم دے. یو محکم بالمتشابہ، محکمات منی متشابہات بانی اجمالی ایمان راوڑی. اہل زی خلق متشابہات پسی ورپسی کیگی، محکمات پریری. الف لام میم دیتا ویلے کیگی حروف مقطعات. دا دی پورا تفصیل دا سورۃ البقرہ اول سر کی تیر شویو. دلتا بیدہ سے معنی کو اللہ پوئیگی پا معنی دا دی حروف ہوتا چے مراد من پہ ایمان.
الله الله چې لا اله نشته حقدار بندګي الا هو مگر یو الله دی الحیوم همیشه ژوند دی القیوم نظام چلون کې د دنیا دی دا بس دعوه شولا حقدار د بندګي الله دی نظام الله چلی همیشه ژوند دی نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة دلیل نقلی ذکر کئی داوس نزل عليك الكتاب نازل کڑے دے پتابان کتاب بالحق پرشتیام بالحق کی درمان اگانی دی ابن کثیر وی بالحق منال اظہار الحق لپارد اظہار د حق و توحید یا بالحق منا بالعدل په انصاف یا بالحق منا بالصدق پر اشتیا مصدقا دا صفت دی وس د کتاب تصدیق کون کې دا قران لما دا غت بین یدیه چې مخکې دی قران نه دی چې انجیل له وانزل التوراۃ والله نازل کړه تورات او انجیل او انجیل اول لا تمهید دی ورا این سوارو قرآن چې راغله د نو ګردا د استاسو د کتابونو تصدیق کوي چې دا د الله کتابونه دي لیکن په قرآن باندې منسوخ شوی دی وسه پرې د راشه قرآن ته تورات کې معنا د ظهور او د ښکاروالی ده انجیل کې معنا د قول طیب ده مزیدار وینا من قبل هدى للناس دا اشاره کوي ګوره چې تورات او انجیل ګوره منسوخ دي اوس په عمل نکېږي من قبل مخکې قرآن دراتګنا هدى للناس تورات او انجیل هدایت لپاره د خلکو انزل الفرقان وصلنا نازل کله د کتاب تر فرق کون کې ده به مابین د حق او د باطل کې نو وس هدایت د خلکو لپاره چې قرآن هدى للناس سوال راضی کلوی هدل للمتقین قرآن ہدایت دے لپاره د متقین او دلته الناس للناس خلق خاص لعام خلق آلته متقین ذکر کلو دا هو تعارض دے جواب دا دے قرآن ہدایت دے لپاره د ټول خلقو لیکن نه بچته اخلی غد متقین خلق اخلی ان الذين واستخويب ذکر کئ جمله مستانفه دا واقع شوی په جواب د سوال د سائل کې چې څوک سوال وکړي چې یو سړی دا قران نه مني واغ تورات او انجیل په څور پسې ده نسوارا دي تورات مني يهودي نسوارا دي انجیل مني او يهودي تورات مني څه چل به وشي الله وی کافر دي عذاب شدید دی ولا ان الذين يقيننا كسان كفروا چې کفر کړه ده به آیات الله د الله پیتونو آیات الله کی یو قول نه من معجزات د نبی نه مني تم قول ده انکار کوي د قدرت الله نه یا به آیات الله من تورات انجیل خو به مني ولیکن قران نه مني دغه خلق مراد دي لهم عذاب شدید الله دې خلقو د پاره عذاب ډېر سخت والله عزیز الله زور اور دې او انتقام خاوند بدلې دې ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء دې آیت کې دلیل عقلی ذکر کوي بل الله الہ دې زکا عالم الغیب دی الله په غیب او په پټو په ښکارا په ارسبانی پويږي اشاره به دې خبره تای نه سوارو تاسو وی عیسی الہ دی ګور عیسی الہ نه دی ځکه هغه په پټو باندې نه پويږي صرف مړي برا ژوند کوي لیکن د الله په قدرت را ژوند کوي د الله په ایزنا مړي هغه نشرا ژوند کوي دې صورت کې بحث ده نه سوارو سره ان الله یقینا الله چې لا يخفى ندی پټا علی پاغبانه شیونی تیوشه فی الارض پس مګه کې ولا فی السماء او نه پسمان کې الله نه هیڅ پټ نشته ده هر سبحان الله عالم دې منګ اینی زمون کارونه اینی هو
الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم. دی آیت کی بل دلیل ذکر کئی، دلیل عقلی، چې ګورستاسو دا تصرف د مور په دې ګډه کې څوک کوي، بچي یو ځل اینای د غرنګ منی اینه شي، توکړې شي، کربندې شي، به به روح واچولې شي، به دنیا تراشه دا څوک کوي دی مور پر رحمونو کې. تاسو ته شکلونه څوک درکې؟ الله یې درکې، عیسی نه درکې. ورا عیسی خو صرف قم باذن الله وای مړ براج باندې شدا خدای الله په اذن باندې راج باندې کوي. عیسی کې خپل قدرت سره نشته ده، هر څه چې کوي د الله په اذن یې کوي. هو الذي الله غزاد یصورکم شکل نظر کوي تاسو ته په الارحام پر رحمونو د میندو کې. یصورکم من تاسو شکل نه جوړای پر رحمونو کې، دا څوک کوي؟ الله یې کوي، عیسی نشي کولای. کیف یشاء سرنګ چې وغړي الله لا اله نشته د حق دار د بندګۍ الا هو مگر یو الله دی، العزیز زورور دی، والحکیم حکمتون والا دی. عزیز زورور دی په خپل دشمن، حکیم دی نه هلاکه ځکه پدې کې د الله حکمتونه دي. هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب. دی آیت کې اوس ترغیب دی قرآن ته، تقسیم د قرآن کې دو اقسام ہوتا، یو محکم دی بل متشابه. محکم ستوي او متشابه ستوي. محکم د احکام نه ماخوذ دی. احکام لغت کې ویل کېږي په خولو ته منع کولو ته. محکم هغه توي چې هیڅ قسم خفا یا خفا پکې نه وي، هر سړی د هغه په معنا باندې پوهیږي، تعویلات او احتمالات تب کې ضرورت نه. دې ته ویل کېږي محکم. منسوخ هم پکې نه، اشتباه هم پکې نه، ظاهر الدلاله علی المعنى والمراد، په دلالت باندې ظاهری، په معنا باندې ظاهری، مراد کوم ظاهری. دې ته ویل کېږي محکمات. دویم قسم آیتونه د قران د څخه دي هغه متشابهات دي. متشابه د تشابه نه غستل شوی دی، ویل کېږي مماثلت ته د دوو چیزونو مابین کې مشابهت دي. جدائی مشکل او ګرانای. کله متشابه کی معنی د شکمی، کله وای شبه لهم. دلته مشابه سره معنی چې په دلالت کې او په معنی مراد باندې دې کې پټوالی خفاف کی. من كل الوجوه نه خو لیکن من بعض الوجوه بکی خفای. لکه دین سوارو باندې قرآن د بعض ایتونو نه د استدلال کو چې تاسو قرآن کې شته وروح منه دا عیسی روح دې د الله نه، وی روح دې د الله. دا متشابهات دي. حالن کې اگر کدلتا بعض مفسرین معنی کوي من تبعیضیه ده، من تبعیضیه نه ده بلکې دلته من طرف د الله نه ده، من د جهاد لپاره ده. وروح منه معنا د عیسی روح دې طرف د الله نه. دغه شان نور متشابهات دونه سوارو به استدلال کو. الله وای سوچ د متشابهات نه استدلال کې دا اهل زیغ دي. هو الذي الله غزاد انزل عليك الكتاب نازل کړي پتا باندې کتاب منهم من د تقسیم نه پاره ده. بعض دې قران نا آیات الله وایتون دي محکمات محکم دي. محکم معنا چې منسوخ نه، واضح الدلاله علی ظاهر الدلاله. هن ام الكتاب الله وایدا اصل د کتاب ده. و اخر متشابهات دیم قسم دا دی. نور چې الله وایغه متشابهات دي معنا چې داغي په معنی کې خفای پټواله. فاما الذين ارجع غسان دي في قلوبهم زيغ چې داغي پزونو کې کوګواله دي فيتبعون دی ورپسې کېږي ما تشابه منه هغه چې متشابهات دي د قران نه ابتغاء الفتنه لپاره د لټولو د فتنې د شرک او ابتغاء تاویل او لپاره د لټولو د تاویل. تاویل نه مراد حقیقت دی یا طلب التفسیر.
که حقیقت شی به وقف پکار دی نو کني به وقف نه دی پکار او ابتغاء تاویله وما يعلمون پویږي تاویل او په تحقیق د متشابهات الا الله مگر الله به پویږي والراسخون في العلم وعلماء به پویږي والراسخون في العلم دا مبتدا او خبر دی دویم قول الله مراد دا تفسیر دی نو به با وسب نه معنا بدسي نه پویږي په تفسیر دی باندې مگر الله به پویږي او راسخون به پویږي یا دویم دا نه پویږي په تفسیر او په حقیقت د متشابهات مگر الله به پویږي نو وراسخون علما سوی متشابهات کی علما وی یقولون دوی آمنا به من ایمان درو په دې متشابهات کل من عند الله دا ټول تر بد الله ندی وما يذكر او پن ناخلی الا اولو الالباب مگر خاوندان دا عقلونو پن اخلی منا سوچ پکیو که متشابهاتو پس مروانه گئی محکماتو منی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه رب دا د کله چې علما اختلاف شروع کی نو دغه ټیم کې به دعاګانې غواړي چې الله زموږ زړه د حق نه مکه غوا لکه نبی صلی الله علیه وسلم بویل یا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك اے د زړه اړهون کې ازمازله ستا په طاعت باندې مضبوط کا دلتم دا دعا دا ربنا ای رب زمنګا لا تزغ قلوبنا مکه غوا زموږ زړه بعد اذ هديتنا رسالنا چې تا موږ ته هدایت کړې ده حدیث کې مراغلی دي وې د بندگانو دازونه چې د دې دي لکه دا ټول بین اصبعین من اصابع الرحمن د دوه غوت مابین کې دی الله رب العالمین ټول زړه د بندگانو د الله د دوه غوت مابین کې دي څنګه چې یو غاړي هغه طرف ته اړي یا بل حدیث کې دی د انسانانو د زړونو مثال سره لکه یو ریشو بڼکا د دشت په منځ کې بادونه اړای راړي دلته وی چې الله زموږ مضبوط کې وهب لنا وبخ من تعمل لدن کا د خپل طرفنا رحمتا تبات بالدین راکی الله انک انت الوهاب قننتی بخون کې دته ویل کېږي وسیله اقسام براشي یو قسم پکې دا الله تعالی نمونه وسیله کې پیش کولا یا الله ته وهاب ته غفار ته قهار ته دای تا یا الله تاسو پتون استاد یا الله مله حاجت پوره کې توسل بصفات الله ورته ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد دیجه نرست بل باب شروع کیږي اول آیاتونو کې تزهید په دنیا ذکر کوي مقصد پدې کې تخویف او اخروی دی رب بدار مخکې د قیامت مسله ذکر شولا اوس تخویف ذکر کوي ان الذين يقيننا كسان ربنا ارب زمنگا انك جامع الناس اقنن تراجم کون کې د خلقو لیومن پاورس کې چې شک نشته پاغي کې ان الله یقینا الله چې د خلاف نه کوي د وعده نام اوس تخویف دے ان الذين كفروا سر یقینا کسان چې کفر کړي دي لن تغني عنهم اچره بچ بن کې د دوی نه اموالهم د دوی مالونه ولا اولادهم او د دوی بچي من الله منا من عذاب الله شيئا الله عذاب نه شيئا دا نکره ده واقع شوی په سیاق د نبی کې مخکې ته نه پم دا او دا قانون دی په علم کې کله چې نکره واقع شي په سیاق د نبی کې عموم پیدا کوي شيئا معنا اچ شي نشي د پکواله واولئک هم وقود النار الله اذا خلق قاص دوی دی خشاک دورم دوی خشاک دور دی الله كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم دی آیت کی ذکر کوي تخویف د عذاب دنیوی نه او دې ته ویل کېږي جواب د سوال الله یې ورکړه چې ګوره تباہ شي پیدن الته شي عذاب نشي بچ کولای عذاب نم شي نشي بچ کولای سوال پیدا شو ای الله څو هلاک کړی دي کنه موږ لا اسګیر راکې جواب فرعون تباہ کړو کنه ته وګورئ څلور نیم سو کال عمر
الله اسمن مخالفت یو کو تبام کا تاسو مخالفت مکوئ کنه تاسو هم تبا کو کذب آل فرعون الله وی حال د پشان د حال د فرعون د تابهم کذب آل فرعون عبارت د سید والذین ودعوا من قبلهم جددین مخیو کذبوا بآیاتنا غی تکذیب کو من دایتونو نو معنا تشبیه د فرعونینو چې ګوره هغه شان حال ګوره تاسو هم شروع کړی دی علم کې مشرکین او یې نسواراو دا کار مکوئ وجه د شبیه کې تکذیب دی هغه هم تکذیب کوي تاسو هم ګوره تکذیب کوي دا مکوئ فاخذهم الله دته وی قضایا ما قیاساتها دعوه سره د دلایلنا راونی ول الله بذنوبهم په سبب د ګناہوں باندې والله شدید العقاب والله سخت سزا ورکوونکی ذات دی الله به سزا درکې نسواراو دی متشابهات په مزیرا شی صفا محکم قران ومني قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد دی آیت کی تخویب اخروی دی آخرت دا عذاب نه یره قل للذین ای نبی ویوا کسانو تا کفرو چې کفر کړه دې ستغلبون اثر دې تاسو مغلوب شئ او تحشرون الی جهنم راجم بشئ جهنم تا وبئس المهاد او ډیر بس دې تیار کړه شوی جهنم دې قد كان لكم آیه فی فئتین التقطا فئه تقاتل فی سبیل الله دا جواب د سوال له چې الله وای ز قادر ما نو آیا زمنګ د نبی کومک بل کله یو کنه الله وای کومک می کله دی وګورئ څنګه کار مې وکړ دی بدر کې د مشرکانو سره اویا کسانې ته مردار کړی قد کان په تحقیق سره شته لکم تاسو د پارا آیت النخام فی فئتین الله په دوړلو کې التقطا چې دوه یو ځای شي په بدر کې فئتون الله وی وډلوا تو قاتل فی سبیل الله جنگ کول الله بلار کې او اخرى کافرتون بل کافر وا يرونهما لدل د یوبل مثلهم دو چندار یلعین په ظاهری نظر والله یؤید الله مسبتیم بنصری بخبل مدد باندې مېشا او چل جو غاړي ان فی ذلک لعبرة یقینا پدې کې خامخا عبرت دی لئول الابصار لپاره د خاوندانو د عقلونو زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة دی آیت کې تزهید په دنیا ذکر کړي الله په دنیا دوکه نشي دلته زین صيغه مجهول راوړی دا الله د ار خان شهوات دی مزیدی تام چې ته دوکن کی په نفس کې لمیلان پیدا نه کی آیت کی بناشنا ترتیبی زینا لا خستکل شوی للناصر پر د خلقو حب الشهوات من محبت د خواهشات کله چې ماشوم پیدا شي او د سراغه ټکی شي نو د سید سوانه ته چې نږدې شي خواهشات شروع شي من النساء اول نظر د په خزبان دی را پلانې جنې مې په خدا پلانې نه کوم پلانې کوم اول نظر په دیږي شي بس دیږي ضرور 15 کال تیر کې د عشقونو مشقونو کې وسیوه وکي چې کله یو وکي داغې نرسته به وای چې را وسو بچی پکار دي والبنین منا خسته کړې شوی دي خلکو ته من محبت د بنینو زامنو به بچو په غم کې لاړ شي چې رب بچي بسنګ راوړم کله چې بشي راوړي او څلور 15 بچیان راوړي به وایره دی بچو له وس خزانه جمع کول پکار دي به د خزانو په غم کې لاړ شي بس مزدورینو لذي باز پسې استخارج ته لاړ شي ورک شي مزدورین کوي والقناطیر المقنطره منا خزانه جمع کړي شوی سره او سپین زر من الذهب د سرو زرنا او الفضه د سپینو زرنا هغه ټیم کې خسره او سپین اوس ډالر او یورو دي بس دې په سیمنډي وای څنګه اوس ډالر راټول کو دې غم کې تلې کله چې روپۍ پیدا کینو به وای شرا دې بچول اوس یو موټر پکار دې سورلې موټرو کې غریبانان ګرځي راګرځي والخيل المسومه لا ويا غاسنا چاق چاق یا نشاندار
به سورلی پیدا کی کله چې سورلیم پیدا کی نو به وای شیرام بچی می پسپور دی په وچه دی دلو چې تغوا پیدا کول پکار دی ول انعام الله وای چر پایان او څاروي به ثارو غم کې تلې چې رسنګ دی بچولې وغوا وس پیدا کله چې غوا پیدا کینو به غوا غیا خوري نو به وای شیره وس پټه پکار دی ول حرث الله وای به د فصل په غم کې لاشي بزم کې اخلي فصلونو د پارام نو کله چې د دین راوسګاری کی پټی مټی واخلي بس بوډای ګي سپینای نو دغه ټینګ ته ملک الموت راورسیږي عزت روح والی اخرت کار ته وزګار نشي الله وی ذالک متاع الحیات الدنیا دا هڅه د ژوند د دنیا دا وګوره دا خلک څومره په جوش کې دي او څومره په مستۍ کې دي چې دارو پیسې پیدا کو قسمه قسم طریقې کارې د روپو د پیدا کولو د پاره اخرنه حدیث شه د مرګ چراغی څوم پیدا درنه کې ذالک الله وی دا چې دا متاع الحیات الدنیا څکلا د ژوند د دنیا اسمعي وې په طائب کې ومه او زه د متاع په معنی باندې پوهیدم چې متاع څه ته وای وخذو د هغه د لوخو دا شوړه د الوخي چې په خلک کینځي وای سپیراغه دا شوړه و تختولا دیلوري وای د مرتغه غوغو چې مورې سپی متاع و تختولا وای ما ته پته ولګیدل چې متاع چې دا دغه شوړې ته وای د لوخو ظاهرا په غوړی مړی پراته خو لیکن منځ کې شم نه به خوند شي دنیا د قرنګي د شوړې مثال لري د لوخو د شوړې والله عنده د الله سره چې د حسن المآب قیسه زه تیار بشوي د ورتلوم قیسه بدلی د الله سره دي ورستاد کې وسله ترغیب ورکړي مقصد بده اے انسانانو بر دغه ذکر دا پنځه کارونه تیر شو پدې کې د خپل عمر به مصرف وای راشد الله په دین کې عمر مصرف کړي جنتونه بل درکم دغه مزونه ګره جنت غره ده رب ته دې سره قل تورته پیغمبر او نبئکم ما خبر نظر کوم تاسو ته اي خبر در کوم تاسو ته بخیر من ذالکم پډیر پر دغه مزونه دغه زنانه او زامنو د غرنګي د خزانو د سورلینو د چار پایانو د سارو د پسنونو نه غوړه چیز د خبر نظر کوم ولنا للذین لپاره کسانو اتقوا چې تقوای کړي عند ربهم په خاطر رب دوی کې جنتون الله و جنتون به تجربه کیوا من تحتها الانهار ولاند داغین نهرنا خالدین فیها همیشه به پاغه کې الله یغی به همیشه پروت یو دغه شینه چراغون کې اخر بده باندې عمر ختمي هغه به همیشه نه زندگی ده نو سوال پیدا شي راحت ته هو منګه من خزي ډېر خوخي دي خزي به جنت یو کنه او الله وای وازواج مطهره بیبینی دی پاکی سن پاکی دی منا د بولنا د حیض نه د غایت قضای حاجت نه یا مجاهد معنا کوي مطهره منا من الاخلاق الردیه د خراب اخلاق نه هغه سنانه پاکی دي خيسته اخلاق دي ورضوان من الله رضامنته طرف الله نام والله بصير بالعباد والله لدن کې د خپل بندگان والله ټول بندگانی نه الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار تاو صفات جنتینو ذکر کړي یو سړی وای چې رسو جنت غواړم ما جنت کې هډې دي مزيدي کنه الله وای دا کارونه کوا الذين الله اغا کسان یقولون چوي ربنا ارب زمنګا اننا آمنا یقینا من ایمان راوړل فاغفر لنا پس بخنو کې مونږ ته ذنوبنا زمونږ د ګناونو وقنا عذاب النار او مونږ ساتي دور د عذاب نام یلا د عذاب نام ساتي نور صفات واوري الصابرین صبر کوونکې دي په حالت د تکلیف کې او صادقین صدقه ورکوونکې دي والقانتین او عاجزي کوونکې دي والمنفقین والصادقین مخکې مراد هغه صدق رښتې وایونکې دي والصادقین معنا رښتې وایونکې دي والقانتین عاجزي کوونکې دي والمنفقین خرچه کون کی دی والمستغفرین او بخنه غختون کی دی بلا سحر په وخت چربانګي کې سحر د اذان نمخ کې نیکان خلق په دغه ټیم کې را پاسي تهجد کوي د الله نه دعاګانې غواړي حدیث کې راغلي دي زمون پیغمبر وای الله عرش په د خپل شان مطابق د شپې په اخر حصے کې دی اسمان ترا کوزيږي درې आवाजونه کوي الا هل من مستغفرین فاغفر الله تو مستدې چې بخنه غواړي زو ته بخنه وکما
الا هل من مسترزق فارزق لا سوق نشته چې رزق واړي رزق ورته ورکما الا هل من مکروب فاستجيب له سوق مصیبت زده نشته چې مصیبت لري کما دا आवाजونه عرش په الله کوي منګو دیو جنتینو صفات دي چې دا بد چربانګي وخت یخي استغفار بغواړي شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه واولو العلم قائما بالقسط دي ان رسل وذابل باب شروع کیږي دی آیت کی دلیل وحید ہے شهد الله شهد کی معنی بیان ده وحی کړی ده الله یا بیان کړی ده الله انه شاندار ده لا اله نشته ده حقدار ده بندګي الا هو مگر یو الله دی والملائکه ملائکم په دې باندې گواهی او اولو العلم او خاوندان د علم هم گواهی قائما بالقسط من دی ولعل په انصاف من گواہی ور کوي په توحید باندې و اولو العلم قرطبی وغيرها نور مفسرین لیکلي دي او دا ډېر بهتر آیات ده وفي الآيات دليل على فضل العلماء ومنزلته قرطبي وای دی آیت کې د علماء غټه درجه ذکر شوی ده الله ځان سره په شهادت کې یو ذکر لري د ملائکو نورستا علما ډېر قدرمن خلک دي لا اله نتیجه ذکر کوي نشته د حقدار د بندګي الا هو مگر یو الله دی العزیز زور ور دی او الحکیم حکمت والا دی ان الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم دا جواب د سوال دی دین سواره ویل چې رزمنګ دین په حق ده زکا نصرانیت او د غرنګ رهبانیت په هغه ټیم کې غوړه دینونو د نبی سلام دراتګ نمخ کی الله جواب کوي چې ګوره حق دین هغه ګوره اوس اسلام دی خالص اسلام اختلاف سو کې لا اختلاف مولین کې چې څوک لګ پوی لري صد وجنه کې عزت وجنه کې چې رول الله دا نبی قوم ناغش پته کسان راغلي د نجران نه سوارا نبی صلی الله علیه وسلم مناظره شروع کړه نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل عیسی د الله بنده دی او نبی دی هغه ویل چې نه عیسی د الله بچی دی نو مناظره نمخ کې الله خپل نبی ته آداب ورکړي درست آیتونو کې ذکر کیږي ان الدين يقينا دين قبول مقبول دين عند الله بنزد الله الاسلام و اسلام دے قبول دين بهتر دين الله ته ګورې اسلام دے ومختلف الذين اختلاف نو کله کسانو اوتل کتاب چور له شوی کتاب الا من بعد ما جاءهم العلم مگر رسل دین چراغ له علم بغيا بينهم دو وجل زدنا فما بين دوی کی و من يكفر تخويب دیدا چاچی کفرو کو بے آیات اللہ دلہ پیتنو فإن اللہ سریع الحساب قنن اللہ جل حساب والا دے فإن حاجو کا گچر داخل جگڑی کئی استاسرا فقل تورتے وے پیغمبر اسلام تو وجیہ للہ ما تابق الاخبر مخلاتا ومن اتبع نسوجز ما تابداری کئی وقل للذین ویواکسانو تاوتو الكتاب آجی کتاب ورکلشوے دے والامین او دے امینو تیم ویوام اسلمتم آیت تاسو اسلام راوړی اسلام قبولوي فین اسلمو کچیر دی اسلام قبول کو فقد یهتدوا بتحقیق سره دی په سملار شي اول نسوارو ته وی نبی اسلام راوړی کنه راوړی ک اسلام راوړ بس خبره ده وان تولوا کچیر ته وګرځیدا فینما علیک یقینا پتا باندې نبی البلاغ رسول دی پتبر رسول کې وقب دی علینا الحساب حساب منګ باندې دی حساب وسره منګ کو والله بصیر بالعباد والله لدن کې دی په خپل بندگانو ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس دی آیت کې صفات د يهودو ذکر کړي يهود چې و دغه نه کې باز نه سوارا چې نسوارا دانو میزان باندې رسته خو ولیکن دا د يهودو اولاد د دې بني اسرائیلو دیو بد الله انبیاء وجل شیطان اول به دویم نیکان علما به قتل اول لکه وسم يهودو کې د عادت شته نسواراو کې چې کوم دي کې الله پرس عالم یو نیک عالمي هغه د پر د سیسی ګوري الله دلته یې ور کوي
ان الذين يقرنا كسان يكفرون بآيات الله چې کفر کوي د الله په آیاتونو باندې او يقتلون النبيين وجن پیغمبران بغیر حق بغیر د جرم شرعینا ويقتلون الذين او وجن کسان يأمرون بالقسط چې امر کوي په توحید باندې من الناس د خلقنا او حدیث کې راغلي دي اشد عذاب يوم القيامه د قیامت پر ورځ د درې کسانو سخت عذاب دی یو دا هغه چا سخت عذاب دی چې نبی شهید کړي یا نبی دا سړی مردار کړي د دې انسان د قیامت پر ورځ سخت عذاب دی دویم دا هغه انسان سخت عذاب دی چې مور او پلاری وجلی یو یا د دوانو د مور او پلار نه مور او پلار چې چا وجل بس دې سخت عذاب دی د قیامت پر ورځ دریم ورجل قتل رجلا يأمر بالمعروف یو سړی د سړی ملکی چا امر بالمعروف کوي نهی عن المنکر کوي نه کوي د خلق را بلی د بدی نه خلق منع کوي چا د انسان ملک اشد عذاب یوم القیامه قیامت پر ورځ الله سخت عذاب ور دلته الله وای فبشرهم زیرا ور کدوی ته بعذاب الیم عذاب درناک اولئک الذین دا جواب د سوال دی داخله کو دا يهودونو سوارا هډير صدقې ور کوي ګان سرکونه جوړي لارې جوړي ملکونه آبادی پدې کې بس اجریو کنه جواب اولئک الذین دا کسان دی حبطت اعمالهم بربادی د عملنا په دنیا کې او آخرت او په آخرت کې وسرت عقیده شفاعت قهری ولکې وما لهم من ناصرین نشته سره اس مددګاران نه بيدې د پاره اس مددګاران الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب تابل صفت ذکر کوي د خلکو مسلمانانو سره دښمنی ساتي هغه صرف په اسلامي نظام باندې څه مطلب يهود نسوارا وای چې تاسو قران تلاوتونه کوي مدرسې جوړوي حجونه لزي عمره کوي لیکن دامه وای چې په قران نه موږ فیصله کوو الم ترایتن ګور ال الذين كسانوا تاوتوا نصيبا من الكتاب چې ورغشوي زويسه او برخه د کتاب يهود بارک الله او نصارا بارک الله درې قسم الفاظ قرآن کې یو اوتل کتاب دیم اوتو نصيبا من الكتاب دریم اتیناهم الكتاب فرق داده الوسیلی کلی اتیناهم الكتاب وې د خو يهود بارک الله عبد الله ابن سلام چې ایمان راوړ اوتل کتاب اوتو نصيبا من الكتاب دا خراب اهل کتاب بارک وې چې هغه اعراض کله مخې راولې يدعون الى كتاب الله ديرا برلکیږي د الله کتاب ته صد پارا ليحكم بينهم دیر پارا چې فیصله وشي په ما بین د دوی کې فیصله وکي ته په ما بین د دوی کې ثم يتولى بأولي فريق يودل منهم ددينا وهم معرضون وقد حال کی جدی اعراض کوونکی اوس وجه ذکر کړي دې کې وغلط نظریه وا دې به ویلې موږ د اسلام ځکه نه منو چې منګه جنتین خلک يهود به ویلې صرف سلوي خرج به جهنم تزو نور جنت زمنګ زیاده سلوي خرج به زکه زوس بنګ پلاران وای د سخي سلوي خرج بندگی کړي وا سلوي خرج په اندازه باندې به ور کې سوځو به براوزو جنت دبزو ذالک دا په دی وجه بانهم يقنن چې دی قالو البا لن تمسنا النار چې براون رسیږي موږ ته اور الا اياما مگر اورځه معدودات نشمار دل شوی سلوي خرج دي وغرهم سلوی خرج ایمانه موسی علیہ السلام په کې تلو کوی تور تا 40 لیلا دې سلوی خرج د سخی بندگی وکړه موسی علیہ السلام التو وغرهم دوک کړي دوی لرا په دینهم په دین دوی کې ما کانوا یفترون اس چې دوی د ځان نه جوړ کړي دي دین نه دی خو لیکن دین ته جوړ کړي بدعتین دي د ځان نه دین جوړ کړي دی الله وکيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه دی آیت کی تخویب اخروی ذکر کئی آخرت دا عذاب نیرہ فکیف عبارت دسر فکیف حالهم اذا جمعناهم څرنګه به حال د دې کله چې موږ دې راجم کولی او من پاغه ورس کې لارې بفيه چې شک پکې نشته دی او پیت او پر ورکل شي کله نفس نه او نه پستا ما کسبت بدل هغه چې دې کسب کړي او هم لا یظلمون پدې به ظلمون شي قل اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء دې آیت کې بل دلیل ذکر کې انسان او عزت او ذلت الله په لاس کې ده
د عیسی په لاس کې نه دی ګوره د چا په لاس کې چې عزتي هغه لوی ذاتی عزت او ذلت اطاعت کوي د الله عیسی نه چاله عزت شي ورکول نه چاله ذلت شي ورکول دلیل دی چې هغه الہ نه دی قول اللهم ورتوي چې الله مالک الملک باچا د باچاهانو تو تل ملک من تشاء ورکه باچای چاله چې غواړي او تنزل الملک من تشاء او تاخلی او باس باچای دا غچانه چې وی غواړي یو سړی به سار له باچای ما خام کیږي چې الله به باچای غستی دا ما خام نه به باچای سار له به الله باچای غستی یو سړی به باچانه الله به باچای ورکی دا الله باچای دا الله نظام دی وتعز من تشاء عزت ورکه په دین باندې چاله چې غواړي او تذل ذلت ورکه په کفر باندې من تشاء چاله چې غواړي بيدک الخير ستا پلاس کې خیر دی وقف دی منا الله پلاس کې شرم دی کنه ځکه د خیر په زمن کې الله شرم پیدا کړي دی خو کسب د شر الله نه کوي شر انسان خپل کوي په خپل اختیار انک علی کل شیء قدیر یقیننته پارشبانی د قدرت والا رستا کې بل دلیل ذکر کړي تولج الليل تنباس شفا فی النهار پورس کې وتولج النهار ونباس ورس فی الليل پشپکې وتخرج الحي وروباس ژوند من الميت د مړینا وتخرج الميت وروباس مړ من الحي د ژوندینا دیګه څه مطلب دی تخرج الحي من الميت یو قولن معنا تخرج الحي روباسی پیدا کی عالم من المیت د جاهلنا وتخرج المیت روباسی جاهل من الحی د عالمنا دویم قولان تخرج الحی روباسی مسلمان من المیت د کافرنا وتخرج المیت روباسی کافر من الحی د مسلماننا دریم تفسیر دا ده تخرج الحی روباسی شنتیر من المیت د وجداننا وتخرج المیت روباسی آغا وچه دانا من الحی د ژوندۍ تیغنا دا څوک یې الله کوي یا تخرج الحی روباسی ژوندۍ بچی د چرګي من المیتین معنا دا مړینا معنا دا اگینا چاري کسانې وتخرج المیت روباسی مړه اگی من الحی د ژوندۍ چرګینا دا څوک یې دا الله کوي جامع لفظ دې ټول ته شامل دی وترزق رزق ورکه من تشاء چاله چې غاړي بغیر حساب به حساب او به کتابا لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء دا اوس قانون ذکر کوي مؤمن چې هغه د کافر سره دوستی نه کوي کم کافر حربي کافر چې بل په د مسلمانانو سره په جنگ کې اختی هر چې غیر حربي کافر دي نو هغه باره کې وسوره الممتحنه کې راشي لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين هغه خلک چې تاسو سره جنگ نه کوي په دین کې تاسو د کورونو نو باسي الله تاسو نه من کوي چې داغي سره نیکی وکړي انصاف سره وکړي کوي وصلی الله دلته مراد غره حربین کافران دي سوچ حربي کافری لا يتخذ المؤمنون ندین سے مؤمنان الکافرین کافران لرا اولیاء په دوستۍ سره من دون المؤمنین منا متجاوزین من المؤمنین چې تجاوز کوي د مؤمنانو سره دوستانه نه کوي کافر سره کوي سوا د مؤمنانو نه ومن يفعل ذلك وچاچو کذا کار فليس من الله من ليس من دين الله في شيء قاسم لیکلی دي یا قرطبي وی فليس من الله في شيء من ليس من حزب الله في شيء الله پټل کې نه ده فليس من الله في شيء دا ده الله تعالی په دین کې پیچ کې الا تتقوا مگر کتا سو تقوا وکي منهم معنا دي الله تقوا معنا پیر کول سلام ان تتقوا منهم بس متشابهات دي یا جمع د لپاره د تعظیم ويحذركم الله يريد تاسو الله نفسه د خپل ځاننا و الى الله المصير او دي الله ته ورګرځیدل دي قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله دي آیت کې د شرک پر علم ده ارسل الله ته معلوم دي دا اخر ایمان هم دې چې دا علم ولري چې ارزه کې ما صد الله علم ده قل تورته پیغمبر ان تخفوا کپټ کوي ما هغه په صدورکم جستا سو پسینو کې او تبدو غکارې کوي يعلمه الله پويږي پاغي باندې الله او يعلم ما في السماوات او پويږي پاتو چې پسمانو کې دي
وما فی الارض واغسج بسمک کی دی والله علی کل شیء قدیر والله پرشبانی د قدرت والا دی یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محترم دی آیت کی تخویف او اخروی ذکر کړي حاصل دا یو سړی دی هغه دلته ګناونه کړي الته ارمانو کې چکا زما د ګناه مابین کې د مشرق او د مغرب مسافه وي دیم ارمان به کې چې زما د قیامت مابین کې وګړه مسافه وي او نیک عمل می کړي یوم منا اتقوا یوم تجد كل نفس ویریږي دا هغه ورځ نه یا آیات دی هغه ورځ تجدو چې مندبه کې كل نفس نارونه پس ما عملت عمل چې کړي من خیرن د نیکینا محترم حاضر کړي شوی حاضر به وما عملت هغه چې عمل کړي من سوء د بدینا وقف د معنا غم حاضر کړي شوی محضرن بد عمل بم حاضری تودو خو خیبنا انسان لو ان بینها ارمان کوي ما بین د کی و بینه په ما بین د قیامت کی یاد گناہ ما بین قیامت بعیدن مسافه لري ويحذركم الله نفسه يريتا سو الله د خپل ځان نام والله رؤوف بالعباد والله شفقت کوونکې ده بخپل بندگانو قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني د آیت کې وسرت شرک المحبت ذکر کړي زمخشری او امام نسبی د غرنګ لیکلي دي آیت کې رد ده پاکستانو چې قول او عملي جدای په خونه باندې وای چې رضا د نبی متبعی ما او داغي اتباع نه کوي قل تورته پیغمبر ان کنتم تحبون الله کجر تاسو د الله سمینه کوي فتبعوني اسما تابعداري وکیا الله د مين نه خدا چې د نبی تابعداري وکړي چې د نبی تابعداري نه کوي چې د الله محب مو د الله عاشق ما دا غلطی خبرې دي يحببكم الله من ابوکی تاسر الله ويغفر لكم بخن ابوکی تاسر ذنوبکم د ګناونو تاسو والله غفور رحیم والله بخنه کوونکې دی او رحم کوونکې دی قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين دی آیت کې رد په نسوارو باندې دیو بویلی چې عیسی ته الله بچی دی او قلت ورته پیغمبر حالن کې د نبی خبره ومني نه سواره ومني ورته پیغمبر اطیع الله اطاعت کوي د الله او د رسول فإن تولوا کچې تاسو وګرځیدلې د اتباع د قران او د سنت نام فإن الله لا يحب الكافرين يقينا الله من كيد كافرون سلام ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران دغه وسرت شروع کیږي په دې عیسایانو باندې په نسوارو باندې دی ویلي وای د عیسی پلار نشته ده زکه هغه غوړه ده او الہ ده جواب داده کچیرتا عدم ابوت معنا د یو چا پلار نه کېدل تا سبب د الہ توبه او څوک په دې باندې الہ کیږي به خو آدم علیه السلام د عیسی نه د چند د آدم علیه السلام په مورشتنه پلار شبه هغه ته الہ هوی وای کړه ان الله یقینا الله چې اصطفى ورکله د آدم علیه السلام او نوح علیه السلام او علی ابراهیم او ال ابراهیم علیه السلام تادری انبیاء الله ذکر لدیږي کې آدم علیہ السلام ذکر کا ذکر دا ابو البشر الاول دے ابو البشر الاول دا د انسانیت اولنې پلار دے د ټولو انسانانو اولنې پلار آدم علیہ السلام دے ونوح علیہ السلام ذکر کا ذکر دا ابو البشر ثانی دے ټول عالمیت عالم د ټولو انسانانو دویم پلار نوح علیہ السلام دے ذکر نوح علیہ السلام په وخت کې چې دا کشتی ته جګ شو ټول دنیا الله تبارک وتعالى د نوح علیہ السلام نبی دا اولاد را خورش ولا وآل ابراهیم ابراهیم علیہ السلام یې ذکر کړه دا ابو الانبیاء دے د ټول انبیاء پلار دے کوم چې بده بنی اسرائیل کې راغلي د غرنګ عربو کې د دې ټول پلار هغه ابراهیم علیہ السلام دے وآل عمران او آل عمران علی العالمین په مخلوقات باندې ذریه بعضها من بعض دا اولاد دا بعضی دینا د بعضونا من په خلقیت کې بعضی پیدا دي د بعضونا
یا په اشتباه کې بعض د بعضونه دی الله غره کړی دی اشتباه او اشتباه کې والله سميع عليم الله اوریدونکو دی او پیدونکو ذات دی اذ قالت امرأة عمران ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا دا بل رد ذکر کوي نو سوارا و عیسی د الله بچی دی الله پرد کوي چې ګوره د عمران خزي نظر کړو د مریم مور کچیر د مال وای الله بچی راکا زبې د بیت المقدس خدمت توقف کوم دا نظر وکړه د مریم مور کچیر د مال وای الله نر بچی راکا چې کله بچی پیدا شو هغه است جنۍ وا اذ قالت امرأة عمران کله چې ویلي خزي د عمران رب ربا اني نذرتو یقینا ما نظر کله د لک استاد پارا ما د اغسو په بطنی چې ما په ګډه کې دي محررا من آزاد مشاغل د دنیا نام فتقبل مني ته قبول کی زمانہ انك انت السميع العليم یقینا توریدن کې او پیدن کې ذات نو چې کله وځي غیدلا نو جنۍ وا دی ویل شي الله ما نظر کړو چې دا بچي به د بیت المقدس خدمت توقفي دا هو جنۍ شولا الله وته ویل چې ګورم دې جنۍ کې چې کم کمالات هغه په عمل کې نشته ده فلما بصر کلا وضعتها جويزي قول مريم لران قالت ولد مريم مور ربي ربام اني وضعتها يقرا ما وزي قول انثى جني داو جني دکنا والله اعلم والله پويږي بما وضعت هغه چې قول لرام هغه ما وزي قول يا دا چې وزي کېدا وليس الذكر من الندي الک الله ورته الندي الک کل انثى من مراد دادا ليس الذكر الذي طلبت كالانثى التي وهبت ندی الک چتا غختو پشان داغي جنې چې درکړې شو واني سميتها دبل امتیاز ذکر کړ یقینا مانو می خیده دی جنې تا مریم اد مریم واني وعيدها یقینا ز پناه غړم د دې بکا پتا سرا و ذریتها داغه د اولاد سره من الشیطان الرجیم د شیطان رټلې شوی نام حدیث کې راغلی دی ار معصوم چې پیدا کیږي شیطان په نوکار ولګي پیچی چی आवाज وکي مریم او عیسی ته الله بچ کړي دي یا څوک دې دینه مراد دعوت د شیطان دی هغه نه الله بچ کړي دي فتقبلها سوال دا بیا غوړه جواب فضیلت جزئی د اسمن په نبی باندې فتقبلها پس قبول اکلا دی لرا ربها رب دو بقبول حسن فقبل ولو خیست و سلام وانبتها ورعلوی اکللا نباتا حسنا پرعلوی کولو خیست و سلام وکفلها زکریہ و کفالتو کو دا مریم زکریہ علیہ السلام زکریہ علیہ السلام دا مریم دا ترور خاوندو نو ترور پا منزل دا موری تاغی کردار علوی شولا اس دا مریم بعض کرامات ذکر کئی مریم یو خپل عبادت خانه او پای کې به عبادت کو زکریا علیه السلام چې بکل راغې د مریم سره به موسم میوه پرتی وي د وړي میوه سره جمی کې وي جمی میوه سره وړي کې وي زکریا علیه السلام ورته دا چیرته وي دا مول الله راکې کلمہ ارکلا دخلا چې داخل بشو علیها په مریم باندې زکریا علیه السلام المحراب عبادت خانه تام محراب من زید محاربی د شیطان سره زید جګړې به محراب کې دا دغه د چی محراب چې دا غره په جمعات کې داخل نه دی محراب د جمعات نه بهر دی که یو امام په کې ودرې کې ضرورت په ټیم کې ودرېږي خو لیکن عام اوقاتو کې محراب کې ودرېدل صحیح نه دي کوم چې د عربو جمعاتونه دي پاو کې محرابونه نه دي وجدا من دیګ عندها په خوا داغي کې رزقم رزق مندک نو قال ویلی دی زکریا علیہ السلام یا مریم و یا مریم ان لکی هذا شیرتو دا میوی شیرتوی دا رزق شیرتو قالت او ویلی مریم هو من عند اللہ دا طرف دا اللہ ندے ان اللہ یرزق و یقینا اللہ رزق ورکی من یشاو چالا چیو گاڑی بغیر حساب حساب کتابام هنالک دعا زکریا ربه د زکریا علیہ السلام نر اولاد نو نر بچی کله چې مریم ولیدل چې الله ولبي موسمه میوه ور کوي
د تپته ولګی چې کې دې شمالم الله به موسم بچی راکی زما هو موسم د بچی نه دی بډا شوی ما خزم بډای دا شنډه دا چې د الله نه وړم کې دې شرابې کی دعا شروع کړه یا الله مال بچی راکی دا زکریا علیہ السلام بچی نو هنالک دغزی کی دا دعا وکلا زکریا علیہ السلام ربه د خپل رب نانو قال یا رب یا رب حبلی وبخماتا من لدنک د خپل طرفنا ذریه طیبه اولاد پاک اولاد راکی انک سمیع الدعاء یقینا توریدن کې د دعای आवाज ته اوري اوس قبولیت راغی فنادتو پس आवाज وکړه ملائکه او هو قائم نو دا ولاړو یصلی منذکو فی المحراب په عبادت خانه کې اوس تفسیر د ندا ذکر کړي چې وته ویلي ان الله یبشرک یقینا الله زیر درکې تا بيحیا په یحیا باندې یحیا کې معنا د نعمت درب ده یا یحیا قلبه بالایمان زړه به ژوندې په ایمان او په نبوت یا یحیا وتذکر لان الله احیا به الناس بالهدى الله ود په جواب داخل را ژوندې کې په هدایت دام مصدقا بکلمه من الله تصدیق کوونکې به د کلمې تر بدل الله نه وسیدا سردار به او حسورا من پنکړې شوی بیان حسور دا باندې پورا خوې شهوانی پورا دا لیکن میلان هغه زنانه وته نو دین ته توجه ډیره ودا یحیی علیه السلام د دې وجنه د خزنم بندو ونبي من الصالحين ونبي د پیغمبرانو نام واستعجب ذکر کوي چې رسما هو زم بډای ما خزم شنډه دا څنګه الله بچی راي قال وی زکریا علیہ السلام رب ربانی ان یکون اسرنگ بشیلی غلام زما د پاره بچي وقد بلغنی الكبر بتحقیق سره رسیدل مذهب بډاواله تا وامراتی عاقر خزم شنډه دام خزم شنډه د اوسم بډای ما قرطبی لیکلی دی وای چې ددا کله چې وای خزان د 500 کلونه واوړي تاغي په دې بشدانو د بچو په ځای کې د برودت پیدا شي یخواله به بچی نه وروړي خدا د سلو کلو په عمر باندې دی الله ول بچي ور کوي عادت خزم د سلو کلو په عمر وا نو قال ویل الله كذلك ما نم د قرنګ بتې الله يفعل الله کوي ما يشاء تجو غاړي قال رب اجعل لي آية اوس طلب دنه کوي چې الله بچی راکې نه خبرسي قال وی زکریا علیہ السلام رب ربا اجعل غرزوالی اسباد پر آیت نخ قال الله ورته ویلې آیت کام نخ استعداد الله تکلم الناس خبر بنشي کولای خلق سره ثلاثه ایام تری ورزی الا رمضان مگر په اشاره وکړي واذكر ربك يا ورستا كثيرا دير وسبح بالعشي والابكار پاکی بیان आवाज بیگای والابکار او سبای سبا بیگا ذکر کوا وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين دی آیت کې وس رد په نسوارو باندې په ذکر د عبدیت د عیسی علیه السلام چې ګور عیسی محتاج دی وإذ قالت الملائكة وكلچ ویل ملائکو یا مریم اے مریم ان الله اصطفاك یقینا الله تغرکلی وطهرك وتي پاک کلی واصطفاك وغرکلی تعالی نساء العالمین بزنانو د مخلوقاتهم وس بیان د ادب چې کله الله نعمت کو به شکر وباسي یا مریم قنوتی مریم عاجزی کوا لربک ربستا واسجدي سجده کوا ورکعی رکوع کوا مع الراکعین رکوع کون کو سلام ذالک من انباء الغیب دا صرف د نبی ذکر کوي حاصل ده د نبی چې دا وګت بحث شروع کړي ده مبارک عیسی او مریم کې آیا دا عیسی په نبی علی السلام محمد صلی الله علیه وسلم کې موجود نو او دا واقعا موږ ته بیان کړه پته لګی دا د غیب علم دی الله او تخی ذالک من انباء الغیب دا خبرونو د غیب ندی نوحی الیک منګه وحی کوتا ته نبی و ما كنت لدیهم تنوی د دوی سره اذ یلقون اقلامهم کله چې دوی غرزول خپل قلمونه ایهم یقبل مریم کم یو با کفالت کوي د مریم و ما كنت لدیهم تنوی د دوی سره اذ یختصمون کله چې دوی جګړه کوله جګړه پس کې کوله دی ویلې موږ یو بل زکه کفالت کوم د مریم بل ویل زکه کفالت کوم د مریم
اذ قالت الملائکه دا وس عبدیت ذکر کوي د مریم کله چې ویلې ملائکه یا مریم او یا مریم ان الله یبشرک یقینا الله زیره در کوي تا ته بکلمت منه په کلمې طرف د الله نام اسمه منه د دینه به استدلال کو چې من تبعیضی له حالن کې من د جهاد لپاره ده اسمه المسيح نوم داغه مسیح د عیسی ابن مریم عیسی د مریم دی وجیهن فی الدنیا تابعدار وي په دنیا کې او آخرت او په آخرت کې ومن المقربین او دا به د مقربین نام یا وجیهن معنا مخورز وي په دنیا کې او په آخرت کې او دا به د مقربین او انبیاء نام ويكلم الناس بل صفات ذکر کوي خبرې به کوي د خلکو سره په المهدی بعض خلک ته غلطه معنا کوي په المهدی معنا پس انګو کې نو بل ځکه ټول اسمه کې تمهد ویل شوی دی الله تعالی له اسمه کې مهد ګرځولې دا نو ټول اسمه کې وسانګو شول نه په المهدی معنا په زید آرام کې وکهلن او په وډاوالي کې عیسی علیہ السلام ماشوم توب کې خبرې کول ومن الصالحین دا بيد نیک عمل پیغمبرانو نام اوس جواب د سوال چې څنګه د دې بچي وشي مریم هم اعتراض وکړ چې الله سوال وکړ چې الله زما بچنګ بچي وشي بچي خو چې د چا کېږي داغي خاوندې زما خاوند نشته ده یا بچي چې د چا کېږي اخذ بدکارای بدکانم سنیما قالت ویلې دی مریم رب یا رب ان یکونو څنګه بشیل زما د پاره ولدن بچي ولم يمسسني بشر نه دی را رسیدلې ما ته یو بشر په جمام مسکی معنا د جو خواله دا ما د څوک نږدې شوم نه دی او دلته وقت دی معنا ولم اكو بغیا سوره مریم چې براشي جناکارم نیما څنګه می بچي وشي قال الله ورته ویلې کذالک معنا تقرنګ بتي الله يخلقو الله پیدا کوي ما شاء او چې وغاړي اذا قضا امرا کله چې فیصله وکړي یو کار فینما یقول له کن فیکون یقینا هو یغتا شاء بس فیکون بس موجودی ويعلمه الكتاب نور صفات ذکر کړي تعلیم باور کې الله د کتاب مراد قرآن او سنت ده اخر زمانہ کې به د تعلیم باور کوي والحکمت معنا کتاب نه یا مراد تورات ده اول کې عیسی علیه السلام د تورات دعوت کو انجیل الله لا نور کړي رسول انجیل ورکه سورته مائده کې براش والحکمت دلته د کتاب نه مراد قرآن ده والحکمت او د پوی او تورات او د تورات او د انجیل ورسولا دا عجز د عیسی علیه السلام ذکر کوي په معجزاتو تابعی رسول الی بنی اسرائیل او تام سبب توي تاب ورتوي انی قد جئتکم یقرن ما را تکله تاسو ته بیاات من ربکم بنخ طرف درف تاسو نام انی اخلق معجزه ذکر کوي وس یقینا ز پیدا کوم جوړوم لكم تاسو ته من الطين د خټنا که ات طیر شکل د مرغه فان په خو په بوکي کو پای کې فیکون شبه طیرا مرغه خدا په کوم د چا په قدرت باندې باذن الله په حکم د الله و ابر ولک ما جوړوم مرزادړم والابرص د برګي مرز والا لا شی براکش استبروخ شو واحيي الموت على جندكم مړي خو لیکن په خپل قدرت نو باذن الله په حکم د الله وانبئكم خبر در کوم تاسو ته بما تاكلون اج تاسو خوري او ما تدخرون اج تاسو ذخیره کوي په بيوتكم بقولون تاسو کې ان في ذلك يقينا پدې کې لا آیات خامخا لا آیا خامخا نه خلالکم تاسو د پاره ان کنتم مؤمنین کچیرته وي تاسو مؤمنان اوس نور صفات ذکر کړي عیسی علیه السلام ومصدقا تصدیق کون کے بیل ما دا غصو بین یدیه چلدنا مخیو بین یدیه من التورات تصدیق کون کے بیلات چی مخی التورات نا ولی وحل لکم او دید پارا چی حلال کم تاستا بعض اللذی بازیت حرم علیکم چی حرام کلیشوی پتاسو وجئتکم بی آیام اور آتک میں کرے تاستا پنخی من ربکم تربا درستاسونا فاتقوا اللہ واطعون تاللہ نویری کی زبا خبرو منایام ان الله ربي وربكم تاسو الله رد شرک العبادت ذکر کوي تاسو چې عیسی د الله بچی دی نعوذ بالله مریم وې د الله خزدا عیسی هو دې پر راغله چې شرک رد شي تاسو ولې د الله سره شریک وای
ان الله ربي يقين الله اسمام رب دے وربكم استاسم رب دے فاعبدوه د الله بندگی وکي هذا صراط مستقيم دا برابر الاردام. فلما احس عيسى وسو عيسى عليه السلام دعوت شروع کو قوم من نوس داغه خبر ذکر کئ. فلما بصر کلا احس عيسى چې معلوم کو عيسى عليه السلام بهم الكفر د قوم نه کفر وکړه. نو قال ویل عیسی علیہ السلام من انصار الى الله سوق دې اسما کو مکه انکه د الله د دین د پاره من انصار الى ما تحت الاسباب کو مراد ده ما فوق الاسباب بدلنا نه غواړي. قال الحواريون ویل خاص ملګرو د عیسی علیہ السلام نحن انصار الله من مدد کو د الله د دین آمنا بالله من ایمان راوړې په الله او شهادت بیان مسلمون گواشه په خبره چې قرن من یو مسلمانانو. اوس بیان د دعا ربنا یا رب زمنگا آمنا یقینا من ایمان راوړې ده من ایمان راوړې بما انزلتا پاس جتا نازل کړي او تبعنا الرسول او تابعداري کو د رسول فكتبنا مع الشاهدين تو لیکه منګه د گواہی کوونکو سره. ومکروا ومکر الله. اوس الله قانون ذکر کوي کله چې وسړې مخالفت کوي د صحیح لارې چلونه جوړي الله دې تدبیر کوي الله ول چلونه هغه ناکامي. ومکروا دای چل جوړ کول لپاره د وجلو د عیسی علی السلام ومکر الله لا تدبیر جوړ کول لپاره د خلاصولو د عیسی علی السلام. والله خیر الماکرین والله غره د تدبیر کوونکو نه ده. اسمکر د الله صفات دې څنګه داغه د شان سره مناسب. اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي. دا اوس تفسیر د مکر ذکر کوي. دی ویل چې دا عیسی وجنو اذ قال الله وكل چی ویل الله یا عیسی یا عیسی انی متوفیک یقینا زتا وفات کوما. متوفیک نو سره دې نه اعتراض کوي چې عیسی علیہ السلام مړ له استا سوی چې اسمان ته خته ده. نو قران کې وی الله ویلي چې متوفیک تا وفات کوم. یو جواب ده آیت کې تقدیم تاخير ده انی رافعک الی و متوفیک اول د ځان ته کوم به درست وفات کوما اخر زمانہ کې. دویم قوله توفی دا معنا انی متوفیکا وفات ستو اخذ الشی وافیا یو شی پورا غستل. نو الله امرته ویل انی متوفیکا یقینا زتا پورا اخلما پورا د ځان ته کوم. یا وفات راضی په معنا د خوب سره یا متوفیکا معنا وفات کوم دی یو ژوند د دنیا بل ژوند د اسمان باندې کې فرق دی هغه ته د انتقالوم. ورافعك الی او پر تقوم ځان ته او مطهرک پاکو متعال من الذين دا کسان کفروا چې کفر کړي او جاء الذين غرزوا مع کسان استبعوا کا جستا تابعداري کړي فوق الذين پاس دا کسان چې کفر کړي تر ورځ د قیامت پورې ثم الی مرجعكم بهم ماتا واپس تاسو دام فاحكم بينكم فیصله وکم ما بین تاسو کې په ما كنتم فی تختلفون پاس چې تاسو کې اختلاف کوي. اوس تفصیل د فیصله ذکر کړي. فاما الذين ارجع كسان دي كفر كله فوعذبهم عذابا شديدا عذاب وركم عذاب سخو في الدنيا والاخره په دنیا او آخرت کې. وما لهم من ناصر نه بده پر څوک مددګارانو او جانب مقابل لزیره. واما الذين ارجع كسان دي ایمان راوړ عمل کله د شریعت برابر فيوفيهم پس پر باور کې دوی ته اجرهم بدلی د اجرونو دویم بدلی د عملونو دوی. والله لا يحب الظالمين الله من نكيد الظالمان وسلام. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. دا صدق د نبی دی تعالوا الله من پتا باندې من الآيات دا آیاتنا والذكر الحكيم واغا د فن خبرنا چې د حکمتونو نډکی دي هغه ذکر چې د حکمتونو نډک دی. ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. دا جواب د سوال له دی ویل عیسی د الله بچی دی ولی وی پلار نشته. الله به آدم علیه السلام غټ الہ شو زکه داغه خو سمورم نه وکنه بعد الابلار په کار دا چې ادم هم الہ شي کنه. دلیل دی په دی باندې چې چا پلار نه تا هو الہ کې دی نشي کنه. ان مثل عیسی یقینا مثال د عیسی علیہ السلام
چې پلار نو عند الله پنځ د الله کما تل آدم د مثال په شان د آدم دی چې هغه مور او پلار دوه نه و خلقه الله پیدا ک من تراب د خارنا ثم قال له كن فيكون به ویل هغه شاء فيكون بس موجود شم. الحق من ربک دا اوس تاکید ذکر کوي نبی ته حق ثابت دے من ربک در بعد ربستانا فلا تکن من الممترین تمکیگا دا شکون کنام. فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم دا اوس بیان د مباهلی ذکر کوي. دیو سوالات وکړو نبی سلام علیه جوابات ورکړو خودی کې دای قانی نشو. نبی صلی الله علیه وسلم متأخر کیل چې راځي مباهله کو تاسو خپل خپلوان راولي بچی راولي زنانه راولي خپل امراشي موږ خپل بچی راولو خپل براشو زنانه براولو او به بخیری وکړو چې الله څوک پناه حق ایت تبا کی دي ته وای مباهله ایستدای و تختیدل. مفسرین ذکر کوي چې مباهله چې کیږي اصولي مسله کې بکیږي. فمن حاجک بسوک چې جګړه کوي استاسرا پی په بار د عیسی کې من بعد ما جاءک من العلم رسداغنا چراغ لتا د علم نام علم په عیسی د عیسی په عبدیت نبی او ته چې راځي تیار شي مباهله تا فقل بستورته وی تعالی راشین دعا ابنا من برو بلو خپل بچي او ابناکم تاسو خپل بچي رو بلایم. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم حسن حسین روان کړ ونساء من خپل زنانه راولو ونساءکم تاسو خپل زنانه راولیا. نبی سلام فاطمه زنانه روانه کړه وانفسنا وانفسکم من خپل امراشو تاسو ځان خپل امراشیام. علی رضی الله عنه سره نبی سلام روان کړه ثم نبتهل به عاجزی کو مباهله کو فنجلوا بغرزوا لعنت الله علی الکاذبین په دروغ جنانو باندې به وی چې الله څوک دروغ جنې تی تباہ ان سوارو ته پته ولګی چې دا مباهله کې هم تباہ کیږي استو تخدید المباهله ونقلا. ان هذا لا الصدق د نبی ذکر کوي د قران ان هذا يقرن دا چې له القصص خامخ بیان دی الحق یقیني یو قصص دی بل قصص دی یو په فتحې د قاف سره دی بل په کسرې د قاف سره قصص وی بیان تا دسه بنوي دا قصې دي. ان هذا له القصص ويقرن دا قصې دي دا غلطه معنا ده. قصص وی بیان تا او قصص وی قصو تا دلته معنا ده چې ان هذا له القصص يقرن دا خامخ بیان دی الحق یقیني وما من اله نشد ایت اله الا الله مگر یو الله دی وان الله یقرن الله چې له العزیز خامخ زور ور دی والحکیم حکمت والا دی. فإن تولوا سروس دمکی او سجر دے تو چیرے تاسو وګرځیدای فإن الله علیم بالمفسدين يقينا الله عالم دے فسادینو كل من عصى الله فقد افسد سوچ د الله نه پرمانی کوي فسادی دینو. ولیا اهل کتاب دا دعوت دی توحید ته چې اهل کتاب راشي مباهلم د سره نه کو راشي کلمه ومني لا اله الا الله شریک کلمه لازمنګا ولینه مني. قلت ورتوی پیغمبر یا اهل الكتاب اے اهل کتابو مراد یهود نصارا صابئین تعالوا راشی الى کلمتنا کلمه تا سواء بیننا چې برابر ده په ما بین زمون کې او بینه په ما بین تاسو کې سواء په معنی مستوی سره ده. تا ذکر کړي لپاره د ترغیب کما کلمه ده الله نعبد الا الله بندگی بنکو مگر دی الله به کو ولا نشرک به شیئا شریک بنا جوړو د الله سره هیڅ شریکام ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا ندی نسی بعض زمنا بعض نور اربابا خدایان من دون الله سوا الله. فإن تولوا کشر به واپس شي فقولوا ورتوي ويشهدوا غواشي بأننا مسلمون په خبره چې موږ یو مسلمانان. الله نعبد الا الله تعالوا الى كلمه نبی صلی الله علیه وسلم بداختنا دی کافرانو یهودو بادشاہانو تلېګل په خط کې به تدسي ولیکل تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا چرا شي ګوردا کریمو منه. یا اهل الكتاب لم تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراة دا بل رد ذکر کئ
يهود به ابراهيم عليه السلام چې دا يهودي دي نصارا به ابراهيم عليه السلام نصراني دي الله جواب کوي یا اهل الكتاب اهل کتابو لما تحاجون ولتاسي جګړه کوي په ابراهيم مبارک ابراهيم عليه السلام کې لما تحاجون استفهام انکاری دي ولې جګړه کوي چیرې ابراهيم يهود ابراهيم عليه السلام يهودي نصارا ابراهيم عليه السلام نصراني دي وما انزلت التوراة ونه نازل کړل شوی تورات او انجیل الا من بعده مگر رسول ابراهيم عليه السلام نا تورات او انجیل خود ابراهيم عليه السلام درست راغلي دي کنه افلا تعقلون تاسو ورته د عقل نه کار نه الیام انتم هؤلاء دام سجر ده په بل طریقه ورته خبردار اے خلکو حاجتم تاسو جګړه کوي په مالکم پاس کې چنشت تاسو د بار به باغی باندې علم تپویام کلمت حاجون ول جګړه کوي په مالکم پاس کې په مالای سپاس چنشت لکم تاسو د بار به علم باغی باندې علم والله يعلم والله پويږي وانتم لا تعلمون تاسو نه پويږئ الله عالم دی او تاسو عالمان نه وي ولې دې خبرې کوي ما كان ابراهيم يهوديا دا جواب د سوال مقصد پرې کې بیان د حقیقت د مسلې ده نو سوال راغی ابراهيم عليه السلام يهودي نه دي نصراني نه دي نو څه ده ما كان ابراهيم ونه د ابراهيم عليه السلام يهوديا يهودي نه دي ولا نصراني نصراني نه دي څوک دي ولكن كان حنيفا لكن هو موحد مسلما مسلمان وما كان من المشركين وغد مشركين نعم وسوي اصل کې ابراهيم محمد صلى الله عليه وسلم ابراهيمي دي تاغ په دین باندې محمد صلی الله علیه وسلم روان دي ان اول الناس يقينا دير حقدار د خلقنا بابراهيم فتابعدار د ابراهيم عليه السلام کې الذين خامغا کسان دي تبعوه چې تابعداري کړي د پیغمبر دي تبعوه چې تابعداري کړي د ابراهيم عليه السلام او هاذا النبي او د پیغمبرام والذين واکسان چې ایمان راوړل دي والله يرزق الله رزق ورکي والله ولي المؤمنين والله دوست مؤمنانو دي وس بل قباحت ذکر کوي اهل کتاب غواړي چې تاسو گمراه کی ود الطائفه خو غي وډلا من اهل الكتاب اهل کتابنا لا يضلونكم ارمان چې بیلاری کی تاسو وما يضلون نشي گمراه کول الا انفسهم مگر خپل ځانونه او ما شرون دینه کويږي اوس ترغیب دی قران ته یا اهل الكتاب اهل کتاب ولم تکفرون ولتاسو کفر کوي بیاات الله د الله پیتونو وانتم تشهدون او تاسو علما عالمان وي په دې کار کوي اوس د بل نقصان ذکر کوي دین ګډوډي یا اهل الكتاب اهل کتاب ولم تلبسون الحق ولګډوډوي حق بالباطل د باطل سره او تکتمون الحق ولپټوي حق وانتم تعلمون تاسو خپويږئ چې دا کار لوی ګناه ده وقال الطائفه وسيو نمونه ذکر کوي د تلبیس د دې مشران ویل چې راځي یو کار وکړو د ورځې په اول کې به ورشو په سار کې په نبی سلام به ایمان راوړو چې موږ مؤمنان شو کله چې ما زیګر شي ست به کوپر وکړو دې لپاره چې دا کم قمخلان ور سره د صحابو ته قمخلان ویلي دوی به وي شرطي خلکو چې کوپر وکړو دا نبی په حق نه ده الله نبی ته خبر ورکړ چې دې سي اراده ده وقال الطائفه ویل من اهل الكتاب ذلك كتابنا من ایمان راوړی بالذي پاک کتاب انزل على الذين نازل کړي شوی پاکستانو چې ایمان راوړی وجه النهار پاول دورس کې وکفروا کفر وکي اخر او په اخر دورس کې ماجګر کې به کفر وکړو لعلهم يرجعون دې لپاره دا صحابه واپس شي د دین نام ولا تؤمنوا الله دا خبره ولا نه مني تصدیق مکوئ د ایمان الا مگر لمن دا چا د پاره تبع دینکم چې تابعداري کړي اساس د دین قل تور ته پیغمبر ان الهدى يقين الحق دین د الله چې د يهود الله غي اسلام دی ايو تا چې ودی کې حد یو تنتا مثل ما اوتی تم بشان دا چې ور درکل شوی تاسو ته یو حاجو کوم یا جګړیو کې تاسو سره اند ربکم په خاطر تاسو کې اسرت ذکر کړي قل تور ته پیغمبر ان الفضل بيد الله فضل الله پلاس کې دی اوتی من یشاء اور کوي چا چې وغاړي والله واسع علیم الله پراغه فضل والا دی او پیدون کې دی یختص برحمته من یشاء خاص کوي خپل رحمت په سي چاره چې وغاړي والله ذو الفضل العظیم الله خاوند فضل دی لوی ومن اهل الكتاب دا تقسیم د اهل کتاب ذکر کوي دوه اقسام وتا بعض اهل کتاب امانتدار دي غټه خزانه سره کې دي تاته به تعدا کوي بعض اهل کتاب چې دي
کیو روپیو سره کې دي هغه تاسو نه درکې دوی سامان دي ومن اهل الكتاب بعض اهل کتابنا من اسوق دین تامنه کچیر ته اعتماد کې پاګه باندې بخنطار پکټه خزانه یودیه الیک ادا کې هغه خزانه تام ومنهم بعض الذين من اسوق دین تامنه کچیر ته اعتماد کې پاګه باندې بدینارن په یو دینار باندې لا یودیه الیک ادا یو دینار نه ادا کوي تام الا ما دمت عليه قائما مگر کچیر ته همیشه ته پاګه باندې ولا هر ورځ په سلامت دی چې دا یو روپۍ میرا کا بار بار ورسي دربه کې یا مخامخ ولاړی نو به درکې چې نه منکرېږي ذالک دا په دی وجه بیان نو مختن شری قالو ال بالی سالینا نشف من باندې فی الامینا په مال دامنو کې سبیلن صحقام دی يهود مولانو بویلی و اذا امنوا مال سمنګ مال دینو ويقولون ودي بویلی علی الله الكذب فالله باندې دروغ وهم يعلمون دی خپو ول جدا کار ګناه ده اوس قانون ذکر کوي بلا ولنا من اوفا چاچی پرواله او کو بعهده فلوز د الله وتقوا تقوا او غلا فإن الله يقين الله چې يحب المتقين من كيد المتقين سلام وس نور مرزونه ذکر کوي ان الذين يقرنا كسان يشترون چې اخلي بعهد الله اذا الله بلوزن وايمانهم ما قسمون باندې ثمنا قليلا پیسې لګي اولئک لا خلاق لهم الله دي خلقو پر برخه نشته د اخرت په اخرت کې ولا يكلمهم الله خبر بون کې سر الله ولا ينظر اليهم ونبو ګورې ته په نظر د رحمت پر ورځ د قیامت ولا يزكيهم نب پاک دی ولهم عذاب الیم او دي خلقو پر عذاب دي درناک دغه عذابونه په حدیثو کې دوه قسم خلقو پر راغلي دي درې یو حدیث کې ذکر دي چې یو سړی مبيع په قسم باندې خرسي نماز دیګر مون نرسته قسم کوي او زیتی وبمنه ونکای دي خلکو سره الله د قیامت پر خبر هم نه کوي ګوري متنو سخ عذاب ور کوي دغه رنګ نورم ذکر دي حدیثو کې سوچ په انسیخ کته کوي وډای سناکاری وان منهم تعوذ مرض ذکر کوي د تحریف به کو دي اهل کتابو وان منهم يقرن بعض اهل کتابنا لفريقا خامخای وډل لا يلون السنتهم من اړي جبه بل کتاب په کتاب باندې له تحسبوا دل براجت ګمانو کې دا من الكتاب چې دا به د کتاب نه او ما هو من الكتاب او غبره د کتاب نه ويقولون ودبويل هو من عند الله دا تربد الله ندي وما هو من عند الله نبو غتربد الله ويقولون ودبويل على الله فلا من الكذب دروغ وهم يعلمون دی خپويږي دروغ ویل په الله باندې ګناه ده ما كان لبشر دا بل رد ده دی ویل چې عیسی الہم دی نبیم دی الله ما عیسی ته دی ویلي مگر دا خبره مې تکلی چې ما بندگی کوم زما بندگی وکړي نو عیسی علیہ السلام لدان دی مناسب چې نبیم شو د غرنګي الله به پلار پیدا کو کتاب ملور کو او علم د پیسلو ملور کو د دین رسول عیسی به وي چې ما بندگی وکړي دا خدا ارسل لري خبره ده ما کان لبشر الله ویني دي مناسب دی انسان د پاره یوتیه الله الكتاب چې ورکه الله غته کتاب او الحكم او علم د فیصلو والنبوه او پیغمبري مولور کی ادا دمر نادي دشي ثم يقول به وی د پاسه الناس خلق تكونوا عبادا لي شي بندگان زما اساده سنوي من دون الله سوا الله ولكن كونوا اساس ویل دي لیکن شی ربانی نه الله والا ربانی هغه عالم ته چې تربيت کوي په جزئیاتو د علم مخیر کلیاتنا یا ربانی هغه عالم ته وي چې د عبادت مادب کې غالب وي عالم او عبادت ډیر کوي بما كنتم تعلمون الكتاب بسبب دې چې تاسو تعلیم ورکوي د کتاب او بما كنتم تدرسون او بسبب دې چې تاسو درس کوي ولا يأمركم او امر نه کوي تاسو ته د عیسی د تکمیل مقام دی او یا انبیاء عام ان تتخذوا الملائکه چې تاسو ونی سي ملائکه او نبیین او پیغمبران اربابا خدایان ایامرکم آیا حکم کوي تاسو ته په بربادي بعد اذا انتم مسلمون سيدنا چې تاسو مسلمانان شوي و اذا خذ الله الصدق د نبی ذکر کوي په یو جدا طریقه د ټولو انبیاء نه عهد اغستو چې اخر زمانه کې محمد صلی الله علیه وسلم راولي که تاسو په منی تصدیق بیا کوي ټول اقرار کو چې مونږه منو او مدد بهم کو
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ كَلَّ چې واغست الله میثاق النبیین پوخ لوز پیغمبرانو نه لما اتیتکم ار کله چې می درک تاسو ته من کتابن کتاب وحکمت نو پویا ثم جاءکم بیراش راغ تاسو ته او راش تاسو ته رسول پیغمبر مصدقون تصدیق کوونکی لما دا سما کوم تستاس فردی لتؤمنون نبی خامخ ایمان براوړی په دغه رسول ولا تنصرنه خامخ مدد بکویم دغه نبی قال الله ورته ویل اقررتم ای تاسو اقرار وکاو اخذتم على ذلكم اسر وام غسل تاسو په دی باندې په خوادام لوس قالوا دی ویل اقرارنا من اقرار وکاو قال الله ورته ویل پشهدوا گواهی وانا معكم من الشاهدين تاسو ریم د گواه کوونکو نام فمن تولى څوک چې وګرځي دیات کی جانب مقابل لیر ورک څوک چې وګرځي د بعد ذلک رسدین فاولئک هم الفاسقون داخل دي خاص دي فاسقان افغیر دین الله دی آیت کې بل رد ده دی ویل چې موږ دین د اسلام نه منو نو لا ویل نه منې دین اسلام منل پکار دي دا ومنه د دین هغه ټول جاهلیت دی گمراهی ده افغیر دین الله من ایبغون غیر دین الله عید لټي غیر د دین د الله نه وله اسلم او د الله لپاره تابع دي مناسوب په سماواتی چې پسمانو کې دی ول ارض او پسمګه کې طوعا په خوشاله وکارن کرهن او په زور وایله یرجعون او د الله ته ورګرځیدل دي دار شي د ارجوندي سر ورګرځیدل دي الله ته ورګرځي د انسانانو قل آمنا بالله وما انزل علينا دی آیت کی دلیل نقلی ذکر کړي اصل کې دا جواب د سوال دی ویلي موږ محمد صلی الله علیه وسلم خبره نه منو ولی وې دا نوې خبرې راوړي دی آیت کې الله جواب کوي چې خلکو دا غوړه نوې خبرې نه دي دغه خبرې په قانون انبیاء هم کړي دي یا مخکې د اسلامي اجماعي طریقه ذکر شو سوال پیدا شو چې اسلام څه عقاید او نظریات لري جواب قلوی و آمنا بالله من ایمان راوڑے پا اللہ وما انزل علینا و پاس جنازی پیشوی پا منگبانی وما انزل علی ابراہیم او پاقسمانی ایمان راوڑے پاس جنازی پیشوی پا ابراہیم علیہ السلام بانے و پا اسماعیل علیہ السلام بانے و پا اسحاق علیہ السلام بانے و پا یعقوب علیہ السلام بانے والاسباط و داغی پولادام وما اوتی موسیٰ سچور پیشوی موسیٰ علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام تو پیغمبران تا من ربیم تربا درب دو انام لا نفرق من جدائن راولو بین احد فما بین دیو تنکی منهم ددوینا پا عقیدہ کی ونحن له مسلمون ومنگی واللہ لمنقاضا ومن یبتغی غیر الاسلام دی آیت کی بل رد ذکر که یهودو کی عادت ہو چه دی بویلی چه ار سڑے دی یو شانی که ار سوک دیو دا ار ڈالی والا دی طول بس یو شان جون بتیرو اللہ وی که چیرتا دا دین دا اسلام نا علاوہ بل دین دی پیش که قبول کی گی نا قبلی گی ومن يبتغي چاچ ولټو غیر الاسلام دينا غیر د اسلام نبل دین فلا يقبل منه يجرب قبول نشد دنام وهو في الاخره من الخاسرين ودابي په اخرت کې د تاوانانو نام كيف يهدي الله قوما تسلید مؤمنانو ته څنګه بل الله هدایت کی قوم ته کفروا بعد ایمانهم چې کفر کله رسد ایمان د دوی نه او شهیدو گواہی کوي ان الرسول حق رسول حق دی خپل وی رسول حق دی به په کفر کوي وجاءهم البينات راغلي للتخيار دلائل والله لا يهدي القوم الظالمين هدايتنا كي الله قوم ظالمان وتام اولئك جزاؤهم داوز دي خلق نتیجه ذکر کئ یو سړی نبی سلام نه مانی اولئك الله ودا که سانجي دي جزاؤهم بدل دي ان عليهم لعنت الله يقنن پدوی باندې الله لعنت دي او الملائکه او د ملائکه دي والناس اجمعين او د ټول خلق دي خالدين فيها همیشه وي پای کې همیشه به پای کی او سپک بنکړي شي داغین عذاب لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون مس دې تو کتل شي په نظر رحمت نه به ته مهلت ورکړي شي الا الذين تابوا ترغيب دې توبه ته انسانانو د محمد صلی الله علیه وسلم خلاف مکوي کوم کو نو توبه وباسي په صدق باندې می کوي الا الذين مگر هغه سان تابوا چې توبه وی اسلام بعد ذلك رسل دې مخالفت نه واسلو اصلاح خپل عمل او کلام فإن الله غفور رحيم يقنا الله بخنه كون كده ورحم كون كده ان الذين كفروا اس الله اذا مرتد انسان توبه من قبليږي شاغل زید شي په کفر کې ثم ازدادوا یو صورت ده منا به اماتو علیه چې په کفر باندې مړ شي یا یو کفر سره بل کفر ملګری کې
یا مفسدین دی او عنادین دی یا د کفر سره منافقت هم کوي. ان الذين كفروا يقرنا كسان چې کفر کړي دي من بعد ایمانهم رسد ایمانونو د دوی نه ثم ازدادوا كفرا به شي دي په کفر کې لن تقبل توبتهم چې به قبول نشي د دوی توبه اولئک هم الضالون او داخله خاص دي گمراهان. ان الذين كفروا واستخفوا اخروی دي اصل کې جواب د سوال يهود ویلي اول به موږ الله معاف کی کما پینکلو الله له پیډي اور کو سر ضرب اور کو الله تعالی رشوت کې الله وک ار سمال را کې به دې عذاب نه بچو مانو به عذاب کې پروته اول تداشته دې امنو. ان الذين يقرنا كسان چې کو پرې کړه دې او ما ته دې مرشي دي وهم کفار په دې حالت کې دي په دې حالت کې چې دي کافران فلا يقبل اي شيء قبول نشي من احدهم يوتن دوینا ملء الارض دکس مکه ذهبا دسرو زرو ولو افتدا اگر کې پیدا کې ور کوي باغی سلام قبول بنشي. اولئک الله اذا کسان دپارا عذاب الیم عذاب دې درناک او مالهم درد په اخرت شفاعت قهری نه بيدوی دپارا الله من ناصرین څوک مددګاران. صلی الله تعالی